هغه محترم الله دې اول افغانستان ته دې الله اول راوله، دوهم هرات ته ولاړې، پسې کندهار ته، زموږ کور زموږ کلي زموږ دغه محل ته دې الله په خیر راوله. څنګه اوس سفر دی؟ د سفر په اړه که یو څه لیدونکي او موږ ته وضاحت راکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو اول خو زه د ټول افغانستان ملت چې کوم دی، خاص کر د دې وطن چې کوم دولت دی او د دې څه اوسېدونکي دي، د ټولو شکریا ادا کوم او دې خلکو موږ ته دومره مینه دومره محبت راکوي. زما ملګري ته ویلې شاید چې زما کشران ورونه زما دومره مطلب خیال ونه ساتي، زما دومره مینه ونه یي ورسره، محبت نه یي ورسره لکه دې خلکو زموږ سره څومره مینه او محبت ورکوي. او بیا په دې کې لویه خبره دا ده چې موږ به د دې خبرې قرضدار یو، د هغه مینه، د هغه محبت، د هغه الفت. او بیا لویه خبره دا ده چې زه تقریبا 25 کاله بعد افغانستان ته راغلی یم. نو رالم کابل ته رالم د اسلام آباد له لارې. کابل کې مې 2-3 شپې وکړې، هلته مې د ښه ملګرو سره ملاقاتونه وکړلو، د ښو علماو سره ملاقاتونه وسو، بیا د هغسې مطلب د مشرانو سره ملاقاتونه چې هغه سیاسي نه دي، غیر سیاسي مشران. دا د بده مرغه داسې پکې پیښه شوله چې موږ په هغه شپه په کابل کې وه، زلزله وسوله. هغه زلزلې ډېر سره دیغ کړلو، بیا چې تر اوسه پورې هغه مشکل روان دی، پریشاني روانه ده. الله رب العزت دا پتونه غمونه لرې لري. بیا ولاړم هرات ته ولاړم. په هرات کې بزرګان اولیا چې هغه ملګري ګر سره خاکې اولیا بلي، ډېر خوند یې وکړ. هغه زموږ بزرګان مشران علما، د هغو زیارتونه مې وکړو. بیا بای روډ یعنې مطلب په موټر کې رالمه تر کندهاره پورې. او کندهار خو هسې زما خلک هسې بدنامه کړی یم، که څه بدنامي به نو نه وایم، وایي ته کندهاری یې. هلکه کندهاری نه یم، داسې نه چې اوس بل سبا دروازه راوټکه وي شناخت کارت ښکاره کړه که نه ته به ځې. نو د کندهار خو نه یم د کوټې. د کندهار د خلکو سره ډېره مینه او محبت لرم، په دې لرم چې دوی زما سره مینه او محبت چې دی هغه لري. بلکل. بس نو هغه صاحب وایي زړه پر زړه دی، زړه وایي پښې هغې خوا ته ځي چې زړه ځي. نو ځکه ته پر موږ ګران یې چې موږ پر تا ګران یو، یا ځکه موږ پر تا ګران یو چې ته پر موږ ګران یې. تا دې وطن ته، دې پښتنو ته، دې ژبې ته ډېر خدمت کړی دی. تا د دې خلکو سترګې ورخلاصې کړي دي په اصطلاح. او پس د کونړ یادونه دې وکړله چې ډېره درنه غمیزه وه. د دې په اړه لیدونکي ته کوم پیغام چې دوی باید څه وکړي د دې سره؟ یاره سمیع الله جان، خبره داسې ده چې زه چې رالم کندهار ته، هغه ملګرو څه سره خبره جوړه کړې وه. په بازار کې یو ځای مختصره خبره وسوه. لویه خبره دا ده چې کوم رب پر دوی دا ستړې راوستلې ده، هغه رب زما او ستا هم دی. اوس دا کسان لاړو، تر خاورو لاندې سو، شهیدان سو، څوک زخمیان سو، څوک معیوبه سو، څوک مطلب ورک سو پکې. نو هغو ته خو الله رب العزت جنتونه ورکړي. زما او ستا دپاره دا ډېر لوی عبرت دی. د الله رسول فرمایي د مؤمن شان دا دی چې کله یو مشکل رالی، له هغه مشکله دی عبرت واخلي. د منافق بیا شان دا دی چې کله مشکل رالی دی عادي خبره بلي. نو الله رب العزت د دې جنتونه نصیب کړي چې کوم ژوندي دي هغو ته د الله ژوند ورکړي، چې د چا کورونه نړېدلي دي الله دې په دنیا او په آخرت کې تر ډېر ښه کورونه ور نصیب کړي. بس د هغه وایم چې څومره مرسته کولی سي مرسته. خو نو اوس که زه دا خبره وکړم چې یاره تی دا پیسې واستوي پلانې، نه نه نه، د پیسو خبره نه ده. ډاکټر چې دی هغه د علاج په توګه تللی سي، طبیب و حکیم د علاج په توګه تللی سي. یو سړی چې دی هغه د لوړ شان، د لوړ مطلب مالداري سره مخامخ دی، هغه د چا د کور دیوالونه ودرولی سي، د چا د کور چت ور برابرولی سي، د چا بچیان ورک دی وروره هغه اسپتالو لره راوړتلی سي، مطلب علاجونه کولی سي. خو زه به په خپل مطلب که دا زه دا کم مجلس کوم، دا زما مطلب هغه مرستې بولي یا نصرت بولي یا حمایت هر څه چې بولي، زه یې کوم چې الله رب العزت د دې خلکو ستړی چې دغه لرې کړي. دا زموږ چې کوم مجلس دی، پروګرام دی، دا کوم چې روان دی، دا په دې توسط سره موږ دا جهان ته دا خبر ورکوو. اول خو به موږ خپله توبې باسو، الله رب العزت ته به متوجه سو چې الله داسې مشکل موږ ته مه راپېښوه، او چې چاله راغلی د هغو مغفرت وفرمایه. او بیا چې پر چا غم و مصیبت رالی، نو باید چې موږ بیا ځانونه شاته شاته نه کړو، د هغو خلکو خدمتونه وکړو. بلکل. او هغه صاحب یادونه وکړله چې هر یو ته خپله وسه کومک باید ورسره وکړي. داسې هره پېښه چې د پېښ څه تېښته نسته، پېښه د الله جل جلاله د طرفه څخه ده. او د هغه هر خدمت چې د هر چا په وسه کېږي، زما که نور خدمت په وسه نه کېږي، پیسې نسته راسره، زه وینه ورکولی شم. نو تاسې د زخمیانو لپاره وینه ورکړئ، او داسې د خپل وطنوال د ټولو سره یو سي، نو انشاءالله وطن به جوړ شي. او هغه صاحب تا یادونه وکړه په تېرو خبرو کې، تا د غټو علماو، د غټو محترمو کسان سره مو لیدل، د هغو سره خو دې ښه احساس وکړي. زموږ په لیدو دې څه احساس وکړي هغه صاحب محترم؟ ستاسې په لیدو خو ما اول درته موږ یو عام خلک یو، اول مې درته وویل ما زموږ ژوند مې ګرد را ضایع کړی. یاره خبره داسې ده سمیع الله جانه، عطا الله جانه، چې زه دا خپل مجلس که کوم، نو زه د شریعت په چوکاټ کې کوم. یعنی یو صحابي فرمایي، نعیمان صحابي دی، حیات صحابه مولوي صاحب فرمایي
دی وایي زما نه یادېږي چې زه د پیغمبر علیه السلام مبارک له راغلی یم او د پیغمبر علیه السلام د په خوله کې خندا نه وه. د الله رسول فرمایي د یو مسلمان ورور سره په پراخ تندي ملاوېدل، په خندا ملاوېدل، دا هم یو صدقه ده. دا ته چې کوم مجلس کوې یا ته کوم مطلب بانډار کوې، ګناهګار خو ټولو یې، زه په مسجد کې ګناهګاره یم، ته په وټلو په کار کې ګناهګاره یې، خو د الله څخه به معافي غواړو. خو چونکې د هغه زموږ مسلماني ده، په د هغه مسلماني کې به موږ خپل ایمان بچاوو، اسلام بچاوو. بیا کوم یو سړی وخندوي نو هغه خو د خندا خبره ده، هغه د خوشحالۍ خبره ده. د هغه حال دې الله وساتي چې موږ د چا کور لره غم راوړو. خو دا مکه یو سړی وژړوو، اوس یو یتیم که سړی وژړوي، د الله رسول فرمایي عرش هم سره شودي. چې کله یو سړی خدا مکه د یو یتیم سره ظلم وکړي، یتیم وژړوي، وایي عرش هم سره شودي. بیا که موږ په لیمټ کې، په حدودو کې، مطلب د شریعت په چوکاټ کې ډېر مطلب هغه زیاتوب راواخله، هغه فسق راواخله، هغه بېلاري راواخله، بدزباني راواخله، دا نه یې پکې مطلب صحیح د ټیک د گنجایش پکې شته. او کله کله مې درته وویل اصلي پروګرامونه ګورو، زما یو کوچنی بچی دی، هغه اوس هغه نوی پروګرام تېر شوی و نزاکت په حواله باندې، را بل زموږ ډوډۍ سره ناست بچی ولاړېدی داسې زه په څکېدو شاته ورڅو مې کار پرېښود. ما په فکر کې راغله سړی هغه خبره ده. نو بس صحیح ده، الله پاک دې د هغه ورځې وساتي چې د چا کور خراب نه، او پر دا خپلو غلطۍ د الله څخه معافي غواړو. که موږ ټیم ضایع کوو، پر دې هم د الله څخه معافي غواړو. داسې نه چې موږ کمال کوو یا موږ عبادت بلو. عبادت هغه دی چې موږ ته الله ویلي دی، عبادت هغه دی چې موږ ته رسول ویلي دي. نو زموږ د ژوند رسم یې بولې، رواج یې بولې، یا د ژوند تېرېده یې بولې، موږ الله ته امیدوار یو چې الله پاک موږ ته پر دې باندې عفو وکړي. بالکل. هغه صاحب یو اخري پوښتنه درڅخه کوم، نور به تا پرېږدو چې ته یو څه وصایي وکړې، څه استراحت وکړې. داسې اخري پوښتنه مو دا ده چې موږ خو دا یاخته یو، تمثیل کوو یا ویډیوګانې کوو، تاسې هم ګورئ، تاسې 2-3 واره خپل ممبر باندې زموږ بیان کړی، دا زموږ لپاره یوه د افتخار خبره ده، یو د افتخار ځای دی. موږ ته کومه توصیه، کوم نصیحت موږ ته لرئ چې موږ باید څه شی وکړو، څه شی ونه کړو؟ سمیع الله جانه، زه به یو توری درته ووایم. زه پر ممبر ناست یم، پر ممبر زه هغه خبره کوم د خپل وس مطابق، داسې نه چې زه خدا نخواسته ځان ته بزرګ ووایم، داسې خبره کوم چې هغه د عبرت خبره وي. بالکل. د چا په ښه ورځ، د چا په ښه ورځ. موږ د بیل ګیټ خبره هم کوو، موږ د ملا نصرالدین خبره هم کوو، موږ مثلا د پلانې هغه د اسلام سره تعلق نه لري، موږ دا خبرې کوو، هغه کې د عبرت خبرې. نو اصلي مجلسونه کله کله اوس دا خو دنیا سوله، هر سړی خو زما بیان ګوري نه. اوس دا یو تی چې کوم پروګرام د مور په حواله کړی، د پلار په حواله، د قریبانو په حواله، بیا خاص کر دغه د مهاجرو په حواله باندې چې دا کورونه ګران مور کوي په کرایه باندې، نو هغه غریبان تباه او برباد شو، بیا دغه ظلمونه کوي. یعنی دا بیا ستا لته د هغه کېدلی شي، ته د غومره کولی شي، زه هغه کولی شم. نو کله کله زه هغه یاد دهاني کوم په مجلس کې، بیا ملایان ما ملامتوي چې دا اوس ته چیش کوې، مال پروا نه لري، پروا نه لري، زه کیسه کوم ته یې ما نه کوي، بس دا خبره موږ ته دونه فرق دی. شپېر سړی بیرېږي څوک حال وایي، و څوک یې نه وایي، ما زه حال وایم. نو هغه صاحب موږ ته یو نصیحت نه وکړي. هغه کې مې دا خبره کوله سمیع الله جانه، عطا الله جانه، چې سپکواله د چا مه کوئ، بالکل، حقارت، توهین و چاته په کم نظر کتل. یعنی په دا مجلس کې کوم موږ د سهار پر یو سړي ګپ کوو، مسخرې کوو، پروا نه لري. او چې بیا د توهین، د حقارت، د سپکواله او د پسخن تورې ووایي، و دته په کم نظر وګورو، هغه سړی چې هر څو کمزوري، هغه سړی د دې خبرې بدل او انتقام چې دی هغه غواړي یې اخلي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه څه چا پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، دغه ښایسته کالي اغوستل، ښایسته بال جوړول، ښایسته مطلب دغه وخت چې هر څه دا کول، دا ګناه لري؟ دا په تکبر کې راځي؟ ول نه، تکبر دې ته نه وایي، تکبر دې ته وایي و چاته په کم نظر وګوري، ځان پاک وبلي، ځان بزرګ وبلي، و بل چاته په کم نظر وګوري، و دې ته تکبر وایي. دا تکبر نه دی. نو په دې کې لوی خبره دا ده چې زه مطلب کله کله په فکر کې راځي چې کشکې زما تعلق ورسره ولای، ما ورته ویل چې په پلاني شي باندې مجلس جوړ کړي، پر پلاني خبره باندې. په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله هم د پیغمبر علیه السلام مبارک نوم رالی، الله دې ورسره وایي صلی الله علیه و آله وسلم. زما بابا و ادي دې قرباني پیغمبر علیه الصلاة والسلام، پیغمبر سم پر بابا و ادي، پر اهل بیتو، هغه متولات را به ویل څونه ښه خوند کوي. دا په دې وجه سبب موږ مړ یو، اوس موږ ډېرې زیاتې خبرې سته، خو دغه درود و سلام چې موږ ووایو دا په هغه خبرو کې بیا نه راځي، پر دې به الله له موږ څخه راضي شي. او په دې کې لویه خبره دا ده، هغه موږ شاعرانو یو بیان کړی و، د الله رسول فرمایي هغه شاعر ډېر لوی مجرم دی چې دی راولاړ شي په خپلو اشعارو کې بسته قوم راونغاړي، د هغه مذمت، د هغه بد بیان کې
یا په هر چا کې ښه سته په هر چا کې بد سته د هغسې نو تی چې کوم مجلسونه کوي د قوم په حواله یې مه کوئ چې فلاني قوم داسې وکړو یا داسې وکړو په دې د الله رسول فرمایي ته مجرم یې بس دغه څه بنیادي خبرې دي بې حیایي به نه وي پکې یو داسې توری دي نه وي پکې چې هغه زموږ ګوره زه اکثره مجلس کوم زه د دې خبرې ډېر کوشش کوم چې زما بچي اوس بل چا بیان کړی دی هغه د زما توري ووایي زما بچي واوري زه هغه قبلوم که یا نو که ما نه قبلول نو بیا زه ولې د چا د کور داسې مطلب غلطي چې د هغه وکمه نور بس الله دې موږ ټولو ته معافي وکړي زموږ ژوند دې الله رب العزت په خپل دین په خپل اسلام کې صرف کړي او که په دین او اسلام کې الحمدلله بیا دې الله رب العزت د مخلوق خدمت را نصیب کړي په دغه خدمت کې ژوند را نصیب شي لویه خبره امین او هغه صاحب یوه بله پوښتنه را په یاد شوه زموږ په ویډیوګانو کې تر ټولو کومه یوه خوښه ده چې تر اوسه تا تر ټولو دا یوه خوښه شوې یاره بیا به خلک وایي مولوي صاحب ته که څه بل کار لرې که څنګه کیسه ده او دا څنګه کیسه مې راته وکړه یا درته کوم ته مرشه پروا نه لري او نه اوس د عبرت بس خلک موږ ته وایي ملایان راته وایي سپین ږیرو سپین سرو وایي د مور په ویډیو ما ډېر وژړل په پلانکي مې ډېر وژړل نو موږ تاسو ته دا یوه پوښتنه دا وایي چې کومې ویډیو ته تا ته داسې ډېر تر ټولو ډېر ښه د سبق ډکه خبره چې وه هغه چې تا ولاجان په سترګو نابینا سي ړوند سي سپین ږیری سي هغه زوی چې دی هغه بې لارې سي بیا د کور یړۍ خرڅوي کاغذان خرڅوي بابا نارې ور وایي چې پلانه یې پلانه یعنې دا ډېر زورور سین و که څوک دا زما خبرې اوري او بیا دی وایي چې مولوي صاحب څونه غلط کار دی وکړي هغه ویډیو وګوره پیدا به سي یاره داسې نه ده چې ملایکې یاست کوم څوک چې فیسبوک او کیسې لري هغه زما پر مخ خبرې نه کوي چې نه لري او هغو ته بیا ماتې یم یا یوه خبر ده هغه صاحب څوک فیسبوک لري هغو ته به زه ووایم اوس که څوک کور ناسي ستا بیان هر ځای نشي رسېدلی هغې نشي اورېدلی ته په کوټه کې بیان کوې خلک یې په کندهار کې نشي اورېدلی که څوک ټیک ټاک ته راځي په ټیک ټاک کې چې هر شی ګوري که د هغه صاحب بیان په مخه درلي هغه به هم ګوري دغه ستا ګټه ده دغه د دې ګوري نو دوی کسان شته چې دا ګر شیان لري بیا هم ویاره دوی بد خلک یاست دغه ډېر زبردسته رول نو ډېر خوندور یو هغه د شپې چې ته رازغلی دی چې په دوې بجې هله توپک راکړه زه لا وبېرېدم سړی خدایه خیر ده ورته وویل چې دی بیا بېرېدی توپک ورسره ول څه پېښ شه د خیر دی غله راغلي دي نه ول زوی مې پیدا شوی چې زوی دې پیدا شوی په نیمه شپه ټکان کوي هغه زوی به وایي چې دا څه غم دی نو دا ما دغه کوي بیان کوي هغه زموږ کلي کې واده و نو د غزني و مولوي صاحب و د هغه بچی بیا واده کې ټکان کېدل هغه مولوي صاحب یو بچی و هغه پکې وفات شو بس مولوي صاحب بیا غزني له ولاړ ډېر مریض سلو نه یې تاوان ځینې اخیستی دی نه رپورټ ورباندې کړی دی نه مقدمه ورباندې کړې ده نو په هغه خبرو کې ما دا تورې ویلی دي نو ګوره چې هغه بیان راغلی دی که نه دی راغلی نو ما ویلی چې یاره تا ته الله پاک زوی درکوي ته راولاړ شوې ستا د زوی په خوشحالي کې د زما زوی راسه واخیستی تا ته الله پاک مېرمن درکړله د هغې په خوند کې یا په خوشحالي کې دی د بل چا څه زوی واخیستی نو دغه خبره ډېر خیر مجلسونه خو ډېر دي نو اوس په فکر کې ډېر نه راځي د هغه صاحب څخه نړۍ مننه چې افغانستان ته کندهار ته راغلی بیا زموږ سره ولیدل بیا وخت راکړي تاسې باور وکړئ ستاسې به یقین ونه سي چې هغه صاحب محترم مخامخ څونه خوږ انسان دی او څونه خوږ مجلس دی الله دې ده ته نور هم اوږد ژوند ورکړي خبره به درته وکړم نن په دغه کې ناست په دریش کې ناست وو نو د سپنډ سړی راسره ناست بیا ما یو خبره ورته وکړم ما داسې د کافر رقم شی یې داد ده راته ویلې هغه صاحب خو دا نه خسته په خوله کې ډېر ظالم یې خو دا نه خسته په خوله کې ډېر ظالم یې هغه صاحب ډېر خوږ انسان دی الله دې ته اوږد ژوند ورکړي تر څو موږ او نور انسانانو ته د اصلاح خبرې او بیانونه وکړي مننه خیر اوسه